مالګینې ترور ته خو د یو دوه کسو رانورې جنګولو کې ډېره ماهر یې خو تر اوسه پورې د مینا پیدن دې روانه نه کړه اوس خبره سرته راغلې ده وا بورې مختیاریه خو چې کله مینا ډولې یوسي نه مړه یو کار خو وکړه ویم لس خو به وکړم وایه څه کار دی تا ته خو پته را که نه چې د مینا د مرغۍ عمره زړه دی بس لږه شان جوړه دبکه پې وکړه نو کار به درته نور هم اسان شي دا خو ډېره اسانه خبره ده اوموس ورځم زرینې دا بیا څه چل شوي دی بیا څه چل شوی دی دا کارونه ستاسو د کولو دي نو دا خو ما نه دا خو تا دا درته نه یادومه داسې د داجي د مرګ په انتظار وې نه که نه ګوره که نه زرینې څه ګورمه نه خبره خو واوره که نه ما وی که نه چې د بیبي مې لومبۍ او اخري دوستي ده که نه ځکه ته یو دوه خطا دي مینا ورځ دوه خو مې مخې ته بلکل را نه شي دا اړه مې درنه خفه دی الله خفه دي ستا دشمنان شي دا ګورو نه د خفګان نه مې دا رنګ څنګه مړاوې دی ګل خو ګل دی زرینې که مړاوې شي بیا هم ګل وي وی زه نه معافي غواړم که نه معافي زما نه نه داجي نه به مې غواړي ټول به په جرګه راځئ او ډېره ښه ده بس مونږ اوس درځو داسې به وکړه نه چې د شړشمو ساګ او د جوار روټۍ به وړي مور مې په ساګ باندې مړه ده بیا به یو دعا وکړو داسې کې خدای دې کړي اوس مور مړه کې شابه ساګ راواله نه رشه ګډې راواله چې ځو پوه نه شوم داسې ځو بیا دې که خور په دې دورشل قدم کېښودو نو خپې به پې ماتې کړمه دې کې د پلوشۍ څه قصور دی د هغې نه خو سخر لیونی جوړه کړې ده هر څه چې خو د زرینې خیال دی اوس د زړه نه وباسي څه وایي السلام علیکم راځه مونږه ګله راځه لوی شي زویه لوی شي حبیبه مونږ معافي غوښتلو راغلي یو خوري دا خو ساګ دی ما دې وړلی دی دا مې تاله وړلی دی واخله کینې بابا مینا سر خوړلې د جوارو روټۍ راکړه په دې مړه شه بس ولو کې دومره ډېرې ما معاف کړی یې مهرباني حبیب غاړه دا مې ستا د سر صدقه راوړې ده اورې غونچه ګله مشران بیا هم مشران مینا خپل ورته پرېوځه که نه سر خوړلې یم شابه که نه سر خوړلې زرینې ته نه خر ته بس خیر دی مینا بیا خیال کوه کار وکړم داسې حبیب خانه ما وی چې بیا د مینا په ډولۍ پسې که خیري کله راشو بابا ته غلی شه داسې که خبرې کې تاسو موږ رضا کولو پسې راغلي یې که نه ډک ایښودو ته دواړه پسې ته غلی شه رښتیا وایي که نه بابا ته ستاسو کړک باندې څوک د واده نه ټیک دي یاره ویم چې کومه به م یادو منو هم یادوه بد نه مینا ته خو غلی شه که نه سر خوړلې لاله ته خفه کېږه ما دا بابا خو عادت هم دغسې دی مونږ اوس لاړ شو بیا به څه وخت راځو ټیک شه بیا به راشو ځئ د خیر بیا به راشو زه لاړو پورې دا خو جوړې مختیارې دی په کومه به تښتې مینا که وتښتېدم نو زرینې ته به څه یم غاړه غټې ورځم هسې نه چې زوی مې کي تښته ودرېږه مې راګیا ولې مختیاریا ډېرې تباه کړه مې د ډز نه مخکې مرې ګوره مختیاریا ما تا سره څه بد کړي دي د دې نه لوی بد به بل کوم وي چې د زرینې په تورو زلفو به ته د خپلې خوښې سالو اچې زرینه هغه دا زرینه راغله وای
شکر دې مینا چې خدای پاک د مرګ نه بچ کړې. لکه نه ماما جي دا خو هغه میرات مړې تماچه خلاصه شوه کنې زه خو بچ وم. هو ساده ګله خو همدغه شان ډز کېږي نو څوک پرې لګي که نه. لکه نه دا جي پوه نه شوې که نه. نو ته مې پوهېږه که نه بچې ما خو دا تلی څه دی دا یم داسې کلک وای په شپېلی ورته ایښی و بیا هم ترې ګولی ووته نو. دا څه ګاډې واډې به یې خورئ یا نه که نه ماما جي وای اوس خو راته خورئ مه وایه که نه. نو ولې څه راته ووایي میناګې نه که نه دا جي بیا وخویدې وای هغه بل نوم څه ولې ستا شل نومونه دي څه. نه که نه ماما جي هغه وای هغه دویم نومه. کوم نوم ته یې راته په خپله ووایه که نه. په خپل یې درته ووایم وای ته یې دا مخ لږ واړوه ماما جي زه خپل مخ اړوم ماما جي اوس خو یې د خیره زه که نه زوم هم کېږم که نه. ولا حول ولا قوة که ستا عقل وې نو دا حال به دی نو. حبیب خان وروره ته خو هسې غوسه شوې حبیب خانه. ولې دا جي وای ما ورته څه غلطه خبره وکړه. ښه غونجه ګله ولې داسې وارخطی یې لکه یاره بابا خو کښېنه. هغه په مختاري خو مې راپورټ وکړو او درن ساعت له به کخیرې ګرفتار شي. تا چې نیولې پانګار یم تا ته یاد شي که نه تا چې نیولې پانګار یم تا ته یاد شي که نه ستا د زلفو ګرفتار یم تا ته یاد شي که نه. یو خو مونږ پسې یو وای او دا جي په زړه مې هماغه شان دغه زلفې راورېږي. ټول غم خو دې زلفو جوړ کړی دی که نه. خدارت وایي چې طبیعت دې څنګه دی اوس. نه اوس ښه دی ډېر ښه دی. نه که نه دا خو هم د بیبي برخه ده. دا نو زه ته یو دانه نیمه خورم او نور ډېرې ده نه په ایمان که نیمه دې م ترې وخوړله لکه یعنې که کوم کور یې دی دا دی خان ورشه ور ورته وډبوه. په ایمان کې زاده ما دا بس کار دی جي دومره غټ سپېد پکې بانګ کوي جي. خدای دې تباه که زه دې د یارې مړ کړم چې څه بلاده نه ده. دې شه مړه هېڅ د خیانې د سپي د غپ نه م یارېږي. ورشه که نه یالله خیر. السلام علیکم خان. وعلیکم سلام. څنګه دې پېښه وکړه خیر خو دی. یا لکه څه دې که هغه بدمشګوټي چې ځان ته د زمانې بدماش وایي. خان خدای شته ګوتې خبر یم. نه خبر دی د ډوډۍ درک هم نه لګي او بدماشانې دومره کوي چې هد یې نشته. ورک شه. خان خدای شته ګوتې خبر یم یا به ترور کړي او یا به تره کړي. راکه ده خدای دې تباه و برباد که. داسې چل دي که نه که تر ماښامه پورې دې مختیاري تاڼې ته رانوستو که نه نو په والله کنې چې تا تاڼه کې بند کړم او د بوسو سقي دله جوړ کړم. ښه خان زه پوه شوم در به شي تاسو غم مه کوئ. زه ورشه اوس خان له ستنو ستا روکاږه چې دا کته نه رښتیا چې دا ودي ولو ګنډو ښه شابه. نجارو کشه داسې چل به وکړو چې دا به تاڼه کې وګنډو نور کار به په تاڼه کې کوو. خانجي تاسو نو بې خوښئ. ولې څه چل دی ته څه کوې څه کوې لکه اوس هم پوزیشن ښه برابر شو چې چېرته منافي هلته هسې مې انصافي. نو خدای م تباه و برباد که تاسو خو ما سره سم پوره انصاف وکړئ. دا هم خو رانه سم شی جوړ کړئ. هلو بچې ته او دا چې زه یم پټ پولیس به راشي. دا چې چېرته پر شم ګندوکه ته وړی کې
نه کویته پیشه کویته کویته قسم په خدای دا چې زه خو کوی کې هېرېږم دومره نر خو نه یم که نه سرکوزه خو دې کټ لاندې ننوځه که نه حاجي ویم د کټ نه دې سمه زانګو جوړه کړې ده ویم ټول مخ دې را کټمنډو ډک کړ چپ شو پولیس به راشي پټ شه که نه حاجي تر څو پورې به زه د کټ لاندې شپې سبا کوم هر څنګه چې وي راضینامه به کار ده ویم زما خو ساه بندېږي پټ شه که نه سبا به جرګه غونډېږي او دا لاسکې د مینا نیکه خو دومره لوی لوی شرطونه یې ښودي دي زمونږ دا کلی ډېر ودان کلی دی د خدای پاک په فضل دلته د نشو تماشو ډېرې اډې دي خو دا پکې یو نوی کار شو چې مختیاري په مینا ډز وکړو مونږ به څوک هم دې ته پرېنږدو چې په دې کلي کې څوک دښمني شروع کړي او زمونږ د نشو تماشو اډې بندې کړي بالکل ټیک وایي ټیک خبره مونږ د دغه جذبې تر مخه د مینا او مختیاري روغه کوو رونو زه دا منم چې زمونږ د کلي ماحول ډېر صفا سوتره دی هر ځوان او بوډا د خپل وس مطابق سپي ساتي چرګان او مړزان جنګوي او چیلم نسوار او سیګرټ چې د ښه صحت راز دی پکې په هغې کې هم د هر چا نه وړاندې دي پاتې شوه په میناګي د مرګونې حملې خبره نو مختیاری د شکر وباسي چې میناګي کفن وسولو او ځان یې د مرګ نه بچ کړ ګینې ده خو وله په سر کې شوملې څکلې وې کېنه کېنه څه کوې کېنه لا خبره ختمه نه ده که نه زوروره نه که نه بابا زه خو خبرې ته نه یم ولاړ که نه زه خو ورغاړوتم که نه نو لا خو روغه نه ده شوې کېنه او نو وروڼو ما دا خبره کوله چې مونږ د کلي د ماحول ښه کولو د خاطره مونږ دې ته غاړه ږدو روغې ته غاړه ږدو پوه شوی خو زمونږ یو څو شرطونه دي مونږ ته ستاسو هر شرط منظور دی بس نو اوس داسې خبره ده چې هلکه غونچه ګله هغه شرطونه ورته بیان کړه هسې خو زمونږ شرطونه ډېر دي خو دلته به زه د مینا د مور د خولې یو څو شرطونه ووایم ولې چې په خپل کور کې زه خپل ځای رکول نه غواړم ښځو خبرې نه څه مړه خپله خبره کوه نو بابا ما سره خو خپله هېڅ خبره نشته کېنه کېنه بې خونده وروڼو مونږ نه سوره غواړو او نه پیاده غواړو مونږ په میناګي لګېدلې د مرهم پټۍ او یېرېدو پیسې غواړو 10,000 روپۍ بابا ډاکټر خو 10,000 یادولې غلی شه 10,000 دي او بله دا چې مختیاری به کلي پرېږدي او ځي به خدای مینا چې خدای د مرګه بچ کړي کني نو ګینې نو اوس به ستا زما په قبر شمې بلولې ستا د مینې شهید به وم که نه زمړی خدای مه کوه داسې خبرې مه کوه ښه دا راته ووایه که نه چې ته په دې ډز څنګه ولګېدې ها واوره ښه چې کله مختیاری راغو که نه او تمانچې راته داسې ونیوه نو ما په زړه کې وې که تښتې که نه هسې نه چې په ملا دې ولي که نه نو دا خو ګوره د بېغیرتۍ خبره ده نو نیغ په نیغه ورغمه ښه نو بیا نو بیا مې مزغو کار وکړو که نه صبر لکه ستا مزغو کار وکړو زه مړې زه ته خبره کوم او ته ما پورې خاندې ښه وایه بیا نو بیا داسې که نه چې ما تماچې په نلې باندې داسې وای کلک لاس کېښو مایزه اوس دې ډس کوي که نه پته ده ولې چې په تماچې مې داسې لاس کړي که نه نو ګولی به پکې موځي و د عقل ژرند دی ګولۍ هم چا په لاس سیاره کړې ده ها ما خو خپل کوشش وکړو که نه ما ته څه پته وه چې قسمت هم خراب دی په دې دومره بادری که نه زه تاله په دې مخامخ ټال جوړې در کوم راځه راپسې شه په دې ټال ماله جوړې راکړې رښتیا وې ته راځه رښتیا وې ګورې په مزه ښه بسم الله دا واله ښه کله چې دا راسره پاتې شي الا وای الا بس كده بس كده ده اسمه عثمان تورلي ما ده عثمان تورلي ما ده عثمان تورلي ايوه انت سامي خلاص تورلي لجاني
نو دا نه تیزې جوټې څوک چاته ورکوي که دا هم سر اسمان سره جنګېدلی و نو اسمان نه یې سر بچ کو او ځمکې سره یې ځان له سر وجنګو شه راشه اوس ډاکټر ته بوځم راشه پلوشې دا والا دا د روغ هغه پیسې دي او بله دا چې مختاري د کلي نه هم کډه وکړه شکر دی چې مختیاري خو د کلي نه ورک شو او د مینا نه چټاکه وینه مو نه بهېده د دې لوټونو ډېر وزن دی بابا ته کښېنه چې زه دا پیسې سنبالې کړم کښېنه بابا کښېنه یاره پیسه څه ظالم شی دی اوس دا په مینا باندې نه دا بیا نه یاره خو نو داسې بخی دا غریب هم نار دی ډوډۍ نه ده ته سړه مړه او دا ډېره ده هلکه را دې خواشه چې مور دې که مامور دا نه چېرته به نه نه یاره خو وایي چې ښې رانیسي نو هم ټغېږي او چې بدې رانیسي نو هم ټغېږي ډوډۍ در باندې خورم مړه والا والا وخوره والا والا دونه خوږه ده وای بابا دا څه کې مرګی څه نه 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 مرګو مې نه مړو مې وای دا وتښتېد اوس یې دا وتښتېدو که نه دا به اوس ته رانیسي ښه دا ما د مینا د سر صدقه منلې وه وای زړه ته بیا چا سره جنګېدلې نه که نه ټول ټک ټکو جب جب یم یا لکه هډوکي مډوکي خو دې مات نه دي بابا مات ګوډ پرېږده وشه راپورټ وکړه وشه شه به راځوله اخواشه لرې شه راپورټ ضرور شه به سر لاړ شه نه که نه وای د سره خبر نه دي او رپورټ پسې ځغلي بیبي غلی شه ته ډېر پوهېږې په دې راضینامه کې دې پوره 10,000 روپۍ اخلم چې په درس کې خو درته زه یو واده وکړم که نه نو بیبي ما چا سره لاس پنجه خو نه رالګولې که نه وای نو د بېرنګه لفافه دې به څنګه جوړه شوې ده دا خو مړه زرینه که نه ټاله خوړ درز که نه دا سوتې بوتې وې او که نه رښتیا د زرینې ورته مه وایه بیبي پټال مې ځنګل که نه چې تېره وغورځېدم وای ډوبه شومه د قیمتي وینه دې بس تویه که بیبي دا څه چې اوبه وروړه چې دا مخ لاس وینځم کپړې مې صفا کړم که نه پولیسانو کې مې رپورټ وکړو او ځم سهار به اوس پولیس والا را روانې که خیر او یاره که ګوره صحیح صحیح حال به ورته وایي که خمبیره به دې کي او های بابا په خبره ځان نه پوهې خو بس منډې به وهې نه نو ولې څه چل دی دغه دې جوړ راغله زما راغله ما چې کور به مخ لاس وینځم بار به چې ته ټیوبل کې ځان صفا را صفا کړم بیا به تښتم تښته مې نقفیس ته نه نه ولې مینا بابا ته خو ټول سا یې بابا رپورټ وکړو په چا یې رپورټ وکړو بچې په تا که په ما په ما او په تا په دواړو نو بیا پولیسانو په کور چاپه واله او بابا او بیبي راپسې ګرځي پولیس ته هم نیسي داسې وې هغه دې راغله دا خو رښتیا داجي تخته تیښته هم نیمه توره ده شلشو شلنکا شلشو شلنکا لالو بد تقدیر دا لالو بد تقدیر دا دنیا چا ډیرنکا شلشو شلنکا شلشو شلنکا نوړې کې دسرو شو بیا هم چا تیرنکا لک سوچو کا دنیا کے داس کا آماس کا شلش و شلنکا شلش و شل